ماما نه ژاړې به نه خدای ته خو یې ګوره که نه. سلام علیکم حاجي بابا ستړی مې شي جوړ په خیر صدقه دی کړی دی انشاءالله جوړې صدقه دی چا درس را کړی و دغسې مشکلات لري او روژه هم را روانه ده نو تا ته مې سودا وجه نه خو ډېر په تنګ یم په خدای الله مهربان ذات دی انشاءالله خیر وسي څو ماشومان دي حاجي ماشومان مې شپږ لوریان ده صاحب څه وایې او درې زامن مې کار چې کې که نه روزګار یم صاحب روزګار یې هوټل کې شاګرد یم هغه هم ځواب ورکړی څو میاشتې کېږي ځواب در کړی دغه شپږ میاشت کېږي صاحب شپږو میاشتې کار نشته راځه سودا مې ته راوړې ده انشاءالله صحیح ده سودا به کته دا سودا مې درته راوړله او بس انشاءالله چې بیا ختمه شو بیا به موږ ته زنګ ووهې موږ راځو تر څو دا روژه تا باندې ښه تېره شي الله دې عزت وکړه ته په موږ باندې حق لري دغه یو کوټه نه 2.5 زره بس زندگی ده ماما تیریږي او ماما سترګې دې اوښکو نه ډکې شولې او بس دا ژوند دی زه د خدمت کې ماما همیش نمبر به مې د سره چې کله میاشت پوره کېده ما ته به زنګ وایي صحیح دی انشاءالله یو غېږ تر جانانه پورې وړمه سلامونه په خپل مټو زه له وخته په سلام علیکم هسې محترم سړی مې شي جوړ په خیر صدقه دی کړی دی انشاءالله خو خو یې جوړې نه ماما ژاړې به نه ماما نه ژاړې به نه خدای ته خو یې ګوره که نه نه ماما ژاړې به نه ته خو موږ حق لرې ماما جانه ته په موږ حق لرې هېڅ خبره نشته ځه ماما جان په موږ حق لرې ته پوه شوې ماما جانه سودا هم درته راوړله ته په موږ باندې حق لرې او چې بیا خلاص شو بیا به ما ته زنګ ووهې صحیح دی انشاءالله تر څو زه د خدمت کې یم حاجي صاحب همیش او بس دغه سودا شوله موږ ته دعاوې کوو مثال نه په ارمان کې مې ژوندون ټوله خزان کړ او ژوندون ټوله خزان کړ خورکۍ موږ ته زنګ وهلی او چې زموږ د کور وضعیت ډېر خراب دی او پلار مې مړ دی او د کور سرپرست نه لرو ورونه مې نشته دی او زه په پردیو کورو کې وی کالي مینځم نو دا زموږ خورکۍ ده او دا په موږ باندې حق لري فامیل هستین شما دو فامیل هستین خو او چند اشتکا هستن بیا بچیم بیا او دا په موږ باندې حق لري انشاءالله د دو سر به کومک چطور هستی بچین خوب هستی بیا به راوړم تر خزان ژوند بهارونه په خپل مټو تر جانانه پورې وړمه تر جانانه پورې وړمه سلامونه په خپل مټو بیا دغه ورونه دي او پلار یې مړ دی نو په موږ باندې حق لري خوش شو دی مچیش صحیح سته مدیګار ماما یم زه له وخته په ارمان وم سلامونه په خپل مټ